ټچ موبایل فیسبوک پر آن دے لاس کی د هر یو مسلمان دے خدا خوشالت شیطان دے خو خفکړی رحمان دے لوی وړو نه نیولی دی ذهنونا لاب د پټو رابطو دے مسنجر هم د دکاتو دے بل استعمال د ایمو دے یارانو دے پرجنہ گیو حلکا تعلق ساتینا راغل اسکیب دے کوئی بر دے گمراہ کولو تحاضر دے خل نقصان یوسی بروزر دے جوڑ شوی دا پدی خاطر دے دا انگریزانو بننگی فحش فلمونا یوٹیوب لوٹولو لوی سبب دے سبب در رب دلوی غضب دے خلقو انکڑے روز و شب دے یا ڈیموشن مرتب دے شتدا سی ڈیر دے غرقی دو بلا نمونا پہو جیب کی سنی مادا ٹچ موبائل دے مشغولا دا ور سرکڑی موسلا دا پاتی مدینو ہم دنیا دا پیو نش غفلت کی عمر تیرونا پاتی پورا دا اللہ دن دے بس را ٹنکڑے مولا عند دے شیطان نیولے کلک کمین دے کدا سیوی دامی یقین دے د ډیرو خلکونا بلړ شي ایمانونا هغه کې دو پیک جونا پر مبتلا ظلم او جونا هر صفحه کې می سجونا د بيد نه څومره پی جونا پکې چلیږي د غیر دنو دعوتونا منم چې خ استعمال هم شتا پنیټ کی دغا کمال هم شتا یو د نیکانو مثال هم شتا رښتیا بوایم زوال هم شتا لګي کمال زیاتیو بل اثر کوي نا د خدای لپاره فیسبوک یانو د انټرنیټ ټولو شوقیانو وړو زړو او هم ځوانانو خزو او نرو مومنانو په اسلامي فدای وکړي عملونا حق د خبگان خبران دا زما د ځان خبران دا د یو انسان خبران دا پټ پنهان خبران دا شوکت علی فدا تباشو عالمونا منم چې خ استعمال هم شتا پنیټ کی دغا کمال هم شتا یو د نیکانو مثال هم شتا رښتیا بوایم زوال هم شتا لګي کمال زیاتیو بل اثر کوي نا د خدای لپاره فیسبوک یانو د انټرنیټ ټولو شوقیانو وړو زړو او هم ځوانانو خزو او نرو مومنانو په اسلامي فدای وکړي عملونا حق د خبگان خبران دا زما د ځان خبران دا د یو انسان خبران دا پټ پنهان خبران دا شوکت علی فدا تباشو عالمونا